السلام علیکم ملګرو. په ایمرجنګ ایشیا کپ کې افغانستان لوبډله سیمی فائنل ته کوالیفای شو او په ایمرجنګ ایشیا کپ کې پاکستان بل میچ د چا سره د اوسر ټیم شروع کیږي او د ځوانانو پر ایشیا کپ کې پاکستان او د افغانستان د لوبډلې فائنل هم راتللی شي. هغه څنګه نو ټول معلومات تر سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راست تر اخر پورې وګورئ. تاسو ته دا معلومه شي ملګرو چې پرون په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د افغانستان ابدالیانو لوبډلې د سریلانکا A ټیم ته ماتې ورکړې ده. افغانستان لوبډلې اوله بیټینګ کړې چې 252 ټارګټ د سریلانکا لوبډلې ورکړو چې ریاض حسن پکې په یو سل سلورو بالونو باندې 2 رنزونه جوړ کړي. دین علاوه نور علي زادران پکې 53 رنزونه جوړ کړي او په بالینګ کې فاست بولر محمد ابراهیم پاتورونو کې سلور وکټ اغستې وي. دین علاوه ضیاء الرحمن اکبر چې کوم دی په یو کم اتورونو کې چې کوم دی 2 وکټ اغستې وي. چې سریلانکا ټول ټیم په 201 رنزونو سره ختم کړي شو. چې سریلانکا نه د میچ د ګټلو نه بعد د افغانستان الیپ لوبډله د ایمرجنګ ایشیا کپ سیمی فائنل ته کوالیفای شو. راځو مرګرو څنګه تاسو پاتره چې په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان لوبډلې په خپل اولنی میچ کې د نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان د لوبډلې سبا د دوبۍ سره میچ وي په 18 تاریخ باندې. په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په 13 تاریخ باندې هم لوبه کیږي. د علاوه په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د ټول نه غټه مقابله په 19 تاریخ باندې د پاکستان او انډیا ترمنځ کیږي. پاکستان کرکټ لوبډله هم سبا په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د دوبۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي. نو پاکستان کرکټ لوبډله به هم د ایمرجنګ ایشیا کپ سیمی فائنل ته کوالیفای وکړي. نو اوس خبره کوو چې په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان او د افغانستان د لوبډلې فائنل میچ څنګه راتلی شي. که تاسو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې وګورئ نو پرې کې ټول نه دوه مضبوطې لوبډلې د پاکستان او د افغانستان دي. انډیا چې کوم د ایمرجنګ لوبډله نو پای کې د سیتکړه کلاریان نشته. نو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې ټول نه دوه لوبډلې چې کوم مضبوطې دي د پاکستان او د افغانستان نو پورا چانس لري چې په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د افغانستان او د پاکستان فائنل میچ راځي. په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان، انډیا، بنگلاديش، افغانستان، عمان، نیپال د لوبډلې شامل دي. په دې کې چې دوه کمی قوي او مضبوطې لوبډلې دي نو هغه پاکستان او د افغانستان دي. د پاکستان په سکواډ کې هم ډیر سینیئر کلاریان شامل دي او د افغانستان په سکواډ کې هم یو دوه درې سینیئر کلاریان شامل دي. نو په دې وجه چې رقم دین نو پاکستان او د افغانستان د لوبډلې کافي مضبوطې دي. نو پورا چانس لري چې په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان او د افغانستان فائنل میچ راشي. تاسو ته دا هم معلومه شي چې د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل میچ په روان د 28 تاریخ باندې تر سره کیږي. تاسو په خیال لري ځوانانو د ایشیا کپ فائنل میچ به څوک ګټي؟ کمنټ ضروري وکړئ.